بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته ګرانو هېوادوالو. نن غواړم تاسو سره د تبدیلۍ په اړوند باندې یو څه مهم ټکي شریک کړم. زیاتره زموږ ملګري دغه تبدیلۍ کې ستونزه لري، د تبدیلۍ په اصولو باندې نه پوهېږي. کله چې دوی فورم راورسېږي بایومتریک مشخص شي، نو کله چې همغه ولایت انتخاب کړی د بایومتریک لپاره، نو دوی څه کوي هلته، نو بایومتریک یې نه کېږي، بېرته شړل کېږي او ورته ویل کېږي چې تاسې د مربوط دې ولایت ناست یا بل ولایت ته لاړ شئ، هلته لاړ شئ. په دې ویډیو کې سره غواړم هغه مهم نقاط د تبدیلۍ په ارتباط باندې تاسو سره شریک کړم. لومړی راځو دغه ولایتونو د محل تولد او فعلي ځای. البته محل تولد هغه ولایت ته ویل کېږي چې تاسې هلته پیدا شوي یاست، یا اصلي اوسېدونځی یعنې ستاسې د هغه ولایت دلته به څه کوئ، تاسو فورمې مطابق به څه کوئ، دلته به یې ګورئ. او بل سکونت فعلي، نو دغه ولایتونه کې مثلا که دغه په ځای د کابل په ځای مثلا بل ولایت وای، یا پروان وای، یا د سکونت په ځای داسې بل ولایت وای یا هرات وای، نو تاسو بیا کولی شئ چې دغه دوه ولایتونو ته په عین حال کې څه وکړئ، کولی شئ دغه دوه ولایتونو ته فورمه تبدیله کړئ. اوس فعلا دغه چې دا فورمه چې دی کابل هم سکونت اصلي هم کابل وهلی هم فعلي دواړه کابل وهلی، نو دغه کس مجبور دی چې فقط کابل کې څه وکړي، بایومتریک شي. بل ولایت کې حق نه لري چې بایومتریک شي. که چېرې د بل ولایت ته فورمه تبدیله کړه هلته نشي کېدی. نو بعضې ملګري دي چې د هغوی ولایت اصلي ولایت یې مثلا بل ولایت ده او سکونت فعلي چې ده مثلا کابل ده، بیا دوی په دې حالات کې دوی کولی شي چې عین حال کې هم کابل کې بایومتریک کې ځان او که چېرته غواړي بیا فورمه تبدیله کړي، بیا کولی شي هغه مربوطه ولایت چې دی چې ده اصلي ولایت یا فعلي ولایت کولی شي هلته هم وکړي. لکه په دې مثال کې د محل تولد چې ده لغمان ده، اصلي ولایت لغمان ده او سکونت فعلي چې ده مثلا کابل ده، نو دا کس کولی شي هم په لغمان کې بایومتریک شي او هم په کابل کې. که چېرته فورمه تبدیله نه کړه، دوی په کابل کې دوی فورمه سره کابل کې سیف ده، نو کابل کې بایومتریک کېږي، نو بل ته رسېږي. او که چېرته فورمه تبدیله کړه، نو دوی بیا کولی شي چې لغمان کې بایومتریک شي. لکه په دې مثالونو کې د تذکره کې تاسو ګورئ سکونت اصلي او فعلي ټول لیکلي د اتومات شکل سره، نو په همدغه اساس باندې دوی کولی شي چې هم په اصلي ولایت کې ځان بایومتریک کې، هم په فعلي ولایت کې کوم ځای کې چې دوی اوسېږي، او هلته کولی شي چې دوی څه وکړي، خپل بایومتریک کارونه مخته یوسي او هماغه ځای څخه پاسپورټ ترلاسه کړي. او زیاتره ملګري زموږ بیا داسې دي چې په تذکره کې دوی اصلي ولایت مثلا اصلي ولایت اصلي او فعلي ولایتونه دواړه ننګرهار وهلي، او دوی غواړي چې لغمان ته یا کونړ ته فورمه تبدیله کړي. نو په دې حالات کې تاسو نشئ کولی چې نه په لغمان کې بایومتریک تاسو کېږي او نه په کونړ کې، فقط هغه اصلي او فعلي ولایت کې تاسو کوم ځای هلته تاسو کولی شئ بایومتریک شي او خپله فورمه تبدیله کړي. او کابل چې د عمومي شکل سره ده، کوم کسانو چې اصلي او فعلي ولایت مثلا دواړه ننګرهار اوسېږي، دوی بیا کولی شي چې په کابل کې بایومتریک شي. کابل کې مشکل نشته، خو چې نور ولایتونو تاسو که فورمه تبدیله کوئ، بعضې ملګري د کوشش کوي چې سیټونه کوم ولایتونه خلاص هلته فورمه تبدیله کړي، خو هلته چې تاسو لاړ شئ بعضې هلته چې تاسو لاړ شئ هلته تاسې اجرات نه کېږي، هلته بایومتریک تاسو نه کېږي. بعضې ملګري حتی تللي دي همالته پیسې هم تحویل کړي دي، نو هلته چې کله مراجعه کوي د بایومتریک په ورځ، نو اجرات هلته نه کېږي، ورته بېرته شړل کېږي. تاسې د دې ولایت پورې مربوط ناست یې، هغه څه پیسې چې ورکړي دي هغه پیسې هم د امکان شته چې وسوځېږي، او د دې امکان شته چې بېرته راژوندي شي. په هغه صورت کې بېرته راژوندي کېږي چې دوی دوباره خپل ولایت ته ثبت نام وکړي او بایومتریک مشخص شي خپل ولایت ته. بیا په هغه صورت کې کولی شي چې خپل ولایت ته ثبت نام وکړي، او کله چې بایومتریک ورسېده، وخت وټاکل شو، بیا په همغه ورځ ځان سره د بانک هغه ویزه د ځان سره واخلي، زیړه ورقه ځان سره واخلي، او د بایومتریک په ورځ همغه ورقه پیش کړي.
بیا هغه نه وروسته کولی شي دا بایومټریک هم شي او بانک ویزه هم څنګه شي قبول شي. نو دغه مهم نقاط ته متوجه اوسئ او ان شاء الله کوم دغه مهم نقاط مو په نظر کې ونیول ان شاء الله مشکلات به ټول حل شي. او که چیرته داسې مشکلات دغه مهم نقاط په نظر کې ونیول هغه ثبت نام هم بې ځایه ځي، هغه وخت هم بې ځایه ځي، هغه پیسې هم چې تاسو پرې لګولي هغه هم بې ځایه ځي. نو هیله لرم چې دغه نقاط په د تبدیلۍ په وخت کې ډېر دقیق سره پکې متوجه اوسئ تر څو په ښه شکل سره خپل ولایت ته تبدیلي وکړئ. مننه، کور آباد. که زموږ ویډیو سره خوښ اوسېږي لایک او شیر یې کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه، کور آباد.